بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، ستاسو د روغتیا په هیله د لیک لوست یوې بلې برخې ته ښه راغلاست. نن زموږ د لیک لوست 10مه برخه پیلېږي چې بیا هم د تورو لیکل او په تورو کې د جملو جوړښت. نو دا لړۍ به تر پایه رسوو. نو حتما له موږ سره دا تعقیب کړئ او کومه کورنۍ دنده چې تاسو ته درکول کېږي کوشش وکوئ چې هغه په سم ډول اجرا کړئ یا ترسره کړئ. ګرانو دوستانو، د تورو په لیکلو کې نن وار رسیږي د ګ توري ته. ګ توری چې مخکې موږ د ژ یا د ړ یا د ر یا د ز حروف ولوستل یا توري ولوستل، نو دا هم هغې ته ورته ده چې ګ په دې شکل، ر یو ټکی پاس یو ټکی لاندې. دغه توري هم د پښتو تورو یا د پښتو ژبې د حروفو د ځانګړو تورو له جملې څخه راځي. په دې کې زه مثلا تاسو ته لیکم ګ ګیره. ګیره ګیره دوستای عزیز ریشه میگه. ریش یا ګیره. زه په دې کې لیکم چې ګیره پرېښودل سنت دی. ګیره پرېښودل سنت دی. او سنت هغه اعمال چې پیغمبر علیه السلام کړي وي او یا له هغه څخه مثلا په قول او فعل او په کړنو کې له هغه څخه راپاتې وي، دغه اعمال سنت دي. دې ته موږ سنت وایو. نو ګیره هم یو د سنتو له جملې څخه ده. ګیره پرېښودل سنت دي. ریش ماندن سنت است. ریش ماندن سنت هست. او یا لیکو چې سړی له ګیرې سره ښکلی ښکاري. سړی له ګیرې سره ښکلی ښکاري. مرد با باریش زیبا معلوم می شود. مرد باریش زیبا معلوم می شود. یا همزه لیکم چې زه خپله ګیره ګومنځ شانې ته وایي یا شانه. زه خپله ګیره ګومنځ کوم. زه خپله ګیره ګومنځ کوم. من ریش خود را شانه می کنم. شانه کول یا ګومنځ کول. په همدې ترتیب ګرانو دوستانو، د ګ په توري کې باید تاسې خپله کورنۍ دنده ترسره کړئ. داسې نومونه پیدا کړئ چې د ګ په توري پیلېږي او په هغې کې باید تاسې جملې جوړې کړئ یا په مناسبو جملو کې هغه استعمال کړئ. ورپسې بل توری چې زموږ په موضوع کې په متصل ډول راځي هغه د سین توری. سین سین په دې شکل به یې ولیکئ. سین توری مثلا زه په دې کې لیکم چې صابه. سین صابه. چې صابه موږ تاسې ټول پېژنو. زما خپله هم ډېر خوښېږي، بالخصوص تازه صابه. نو زه لیکم چې بدری سبزی میگن. سبزی
یا موږ پښتو کې سابه وایو. سلما چې نوم ده، سلما اسم است. سلما سابه ډیر خوښوي. سلما سابه ډیر خوښوي. سلما سبزی را زیاد خوش میکند. سلما سبزی را زیاد خوش میکند. او بله جمله زه لیکم چې سابه د انسان وجود ته ډیره ګټه رسوي. سابه د انسان وجود ته ډیره ګټه رسوي. سبزی با وجود انسان زیاد مفید است یا زیاد مفید تمام میشه. سبزی خوردن با وجود انسان زیاد مفید تمام میشه. او بل از لیکم چې سلیمان سږکال ډیر سبق وایي. سلیمان سږکال ډیر سبق وایي. سلیمان امسال زیاد سبق میخونه یا زیاد درس میخونه. په همدې شکل ګرانو دوستانو تاسو به د سین په توري کې هم لږ تر لږه 10 داسې نومونه ولیکئ چې په دې توري پیل شوي وي او هغه به په مناسبو جملو کې استعمال کړئ. دوستای عزیز شما دا اسم نوشته میکنید که با حرف سین شروع شده باشد و آن را در جملات مناسب استعمال می نمایید. نو ګرانو دوستانو دا چې زموږ د درس حجم زیات نشي، زموږ د تورو لړۍ په همدې شکل دوام لري. که چېرته په دې لړۍ یا په نورو برخو نیوکې او وړاندیزونه لرئ، کولی شئ له موږ سره یې شریک کړئ زموږ د ادرسونو له لارې. او هیره دې نه وي چې د دې ترڅنګ د ګرامر برخې هم وڅارئ یا تعقیب یې کړئ. او زموږ نورې برخې هم د شروع کېدو په حال کې دي او تاسو ته به انشاءالله ډېر ژر وړاندې شي او چمتو شوي دي. نو ګرانو دوستانو یوه هیله درڅخه کوو چې زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.